دا اوس په دې فیسبوکونو کې بعضې شیان مونږ ګورو خلک لګیا دي مشایخ یادوي په سپکه یادوي په سپورو ستغو باندې یادوي طالبانو دا توصیې بار بار تاسو ته ما کړي دي خلک د هر شی کوي هر څه شی دی وایي خو هېڅکله تاسو ته د دې شي اجازت نشته چې د چا د مشرانو سپکاوی وکئ چې اهل سنت وي زموږ مشران دي احناف وي هغه زموږ مشران دي موږ خپل کشران ګڼي او که یې نه ګڼي موږ ته که په هر نظر ګوري موږ ورته د احترام په نظر باندې ګورو چا ته هم د دې شیانو اجازت نشته چې د چا سپکه وکړي او بیا خاص کر هغه علما زموږ چې هغه دنیا کې نشته دي تللي دي د دې خو هېڅکله باید یو څوک دا جرأت ونه کړي چې د هغه په شان کې سپکه خبره وکړي اختلاف د نظرونو دا په هر وخت کې وي د اختلاف د انظارو وسعت او فراخي دا په شریعت کې شته د هغې دپاره خپل نهج دی د هغې دپاره خپله طریقه ده باید په هغې چوکاټ کې انسان مخې ته لاړ شي او قدم کیږدي د دې وجې نه امام مالک رحمت الله علیه وایي که یو څوک دې ولیدل او د چا سره بحث او په دې بحث کې د چې دی د هغه د ذاتیاتو سره کار لرو ده د هغه د ذات په باره کې بېکاره خبرې کولې وایي پوه شه چې د دغې کس د الله رضا مقصد نه ده موږ او ستاسو که چا سره د نظر اختلاف دی وي به منهج معلوم دی طرز معلوم دی خو د دې اجازت نشته هېڅ چاته چې څوک په سپکه یاد کړي خل دې کنځا کوي ته یې مه کوه خل دې سپورې ستغې وایي ته یې مه وایه خل دې ستا مشرانو پسې بد وایي ته یې مه وایه په کوم شي چې بد وایي د هغې شي دفاع وکړه په ښایسته نهج کې اوس چې هغه هم کنځا شروع کړي نو ته خو زه په حقه یم او ته هم کنځا شروع کړي نو بیا ستا او دغه فرق څه شی شو چې هغه هم سپورې ستغې وایي او ته هم سپورې ستغې وایي نو بیا ستا او دغه په منځ کې څه توپیر دی نو الله تعالی